रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یو ورځ خوب ولیدو. دا یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. صحابو نه سار تاسو کو چې تاسو بیګا څه خوب لیدلې وی چې نه یو وکړه د ما بیګا یو خوب لیدلې پروتن یو دوه کسراشي یو مې د یو لاس نونی سي یو د بل لاس او روان می چې ګورم په لار کې یو سړی ناشته او بل ورته ولاړ دی. دا ولاړ پلاس کې د اور انګوري او پلاسونه دي. د دې ناس د خولې ته ورواچي دا خولې وشليږي بیا ورشي وشليږي بیا ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته تاسو کو چې دا څوک دی؟ ویا دواړو راته وایي چې فنطلق مخکې ځه. چې مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې پاغې کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته دي او په تنور کې اور بلیږي. نو هغه لمبې دا سړي او ښځې کله پاس راوړي او کله لاندې اوسي کله پاس راوړي کله لاندې. یا الله دا څوک دي؟ بیا ورته دوه کسه وایي چې مخکې ځه. وایي چې مخکې لاړم یو تلاو دی چې پاغې کې وینې او زوی دي او یو سړی پکې پروت دی. هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي اخوانه کاڼی راشي او په دې خوله ولګي بیا پکې ور وغورځي. دا څوک دی؟ لږ مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو ډېر ښکلی باغ دی او یو سپین ږیری ښایسته سړی پکې ناست دی او مخې ته ماشومان لوبې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا دواړه د مټ نه ونیوه چې تاسو څوک یئ او دا دومره قسم چې ما ته وښوده دا څه چل دی؟ وی راته وایي چې یا رسول الله انا جبریل وهذا میکائیل. زه جبرائیل علیه السلام یم